السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مبارک امسا مبارک امسا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خیر اوسې تاسو دې مبارک دې زیات او ټول ته دې ټول هیواد ته دې دا بریا مبارک. داسې په لومړي ځل باندې سیمې فاینل ته ووتلو، دا یو ډېره لویه بریا ده او د دې نن بریا او د تېرې ورځې بریا دا یو لوی زیری ده، یو لوی خوشحالي ده. الحمدلله چې افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي. موږ خو دا سیاست او پالیسي ده چې لوبې باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسې دغه کامیابي د ټولو د خوشحالۍ سبب شو او د لوبو په برخه کې چې کوم زیار او تکلیف تاسې کاږئ ټولو ځوانانو ته یو ښه فکر ده. ځوانان له ډېرو غلطو فکرونو، له نشو او له اختلافاتو نه راګرځي. دا ټولو کې د تاسې خیر ده. نو داسې تاسې په هر میدان کې د افغانانو شمله هڅه ساتئ. تاسو ته دې مبارک وي، ټول افغانانو ته دې مبارک وي او الله تعالی دې نور توفیق درکړي. په مخ کې دوه لوبې چې پاتې دي هغو کې بریا درته غواړو او ښه آمادګي او ښه احتیاط. انشاءالله مونږ به کوشش هم دا یې هدف هم دا دی چې ښه وځلیږو، خپل وطن نوم نور هم اوچت کړو. ټولو لوبغاړو په نمایندګۍ ډېره زیاته مننه او په دې انشاءالله روانو لوبو کې هم همدغسې ښه وځلیږو او ستاسو د سپورټ نه، ستاسو د دعاګانو نه همیشه مونږ ته دعا کړې ده، مونږ هم سپورټ کړي یو. نو نړۍ مننه او انشاءالله لوبډله ډېره چمتو ده په دې چې روانو لوبو کې دې نه هم ښه وځلیږو او خپل هیواد ته نورې خوشحالۍ راوړو. د خیر الله تعالی مو له بریاو نه برخمن لره، خدای تعالی هم کامیابه راستانه که. همدغه کامیابۍ چې دا اوس حاصلې شوې دا هم ډېرې لویې لاسته راوړنې دي چې د افغانستان نوم په نړیوال ډګر باندې رالوړ سو. خدای تعالی دې همیشه همداسې سرلوړي لري. ډېره مننه. ټولو ملګرو ته د ما لخوا سلامونه وایه، ټولو ته مبارکي ورکړه او الله تعالی هم کامیابه لره. ټولو ته به زه انشاءالله مبارکي ورسوم. نړۍ مننه. خوشحاله اوسه. خدای مل شه. په مخه ښه، په مخه ښه.